د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو لیدونکو اورېدونکو الله دې وکړي چې ښه به وي جوړ به وي او د صحت په کال یې د بنښت قدرمنو ملګرو نن موږ راغلي یو د پکتیا ولایت ته چېرته چې زموږ ګران یار محمد الله همیم صاحب اوسېږي قدرمنو راځو د همیم صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو ژوند مې پوښتو او کوشش کوو چې یو څو پوښتنې پرې وکړو همیم صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ ډېره مننه باچا صاحب کور ودان رب دې سلامت لره چې زه دې هم د دې وړو ګڼلم چې راشم او تاسو سره په دې مرکه کې ونډه واخلم مننه همیم صاحب خوښ یو چې په خپرونه کې دې لرو نو همیم صاحب راځو په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو ښه په سړي څه کېږي د زهرو د پیالې وروسته په سړي څه کېږي د زهرو د پیالې وروسته کټ مټ همداسې یمه ستا د مخخې وروسته ژوند مې یو فلم دی سر پای را معلوم نه دی خو ژوند مې یو فلم دی سر پای را معلوم نه دی خو ارمان د تیر راځي د هرې یوې صحنې وروسته در سره مینه لرم درې ټکي سلوی عذاب و در سره مینه لرم درې ټکي سلوی عذاب و څومره خراب شو ژوند له یوې وړې جملې وروسته زړه کې مې دومره ارمانونه کتل شوي لکه زړه کې مې دومره ارمانونه کتل شوي لکه یو بوږنونکی ښار د ښې لویې جګړې وروسته زړه کې مې دومره ارمانونه کتل شوي لکه یو بوږنونکی ښار د ښې لویې جګړې وروسته حمیمه خپل باور ته سترګې جګوی نه شمه حمیمه خپل باور ته سترګې جګوی نه شمه یم ملامت ورته له هرې رابطې وروسته څه زبردست دی وا ډېره مننه همیم صاحب محترم ډېر زیاته مننه کوم غزل مو اورېدو ډېر زبردست و همیم صاحب ژوند هم څنګه تېرېږي خدای نه راضي یو تر دا مهاله خو شکر دی ژوند دی چې څنګه یې تېروي هغه رقم تېرېږي مګر موږ بیا هم راضي یو دومره نو شکر دی مننه همیم صاحب که د خپل لیدونکو ته لږ معلومات ورکړي مننه باچا صاحب څنګه چې تاسو یاده کړه زه محمد الله همیم یم د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او اوس مهال مطالعه مې یم او تر څنګ یې مات ګډ شعر هم لیکم ډېر زیاته مننه کوم نو مینوال به دې هم په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خواږه غزل واوري ډېره مننه غزلونه به درڅخه اورو مسلسل څو غزلونه درڅخه اورو ټینګ کړم ښیښایي ګیلاس په لاس زړه مې هوا وکړي ټینګ کړم ښیښایي ګیلاس په لاس زړه مې هوا وکړي څوک چې د نامرد په باب غږېږي پیل له تا وکړي زړه ورکړي او بیا ویریږي هم هسې نه ماتې کړي زړه ورکړي او بیا ویریږي هم هسې نه ماتې کړي ولې د یو څوک داسې چټي غوندې سودا وکړي او ورواجه دا جنۍ دې سخته بده ماته کړه ورواجه دا جنۍ دې سخته بده ماته کړه هیڅ ممکنه نه ده چې د بیا چېرته خندا وکړي او اوس چې هم د ګل پلورونکي مخ ته کله تیر شمه اوس چې هم د ګل پلورونکي مخ ته کله تیر شمه سر را باندې تاو شي زړه مې بې واره درزا وکړي او مینه در سره لرم جمله له دې نه پس هیروم مینه در سره لرم جمله له دې نه پس هیروم خوند نه کړي چې یو تاوان په ژوند کې سړی بیا وکړي ډېره مننه او ښه خفه شم هسې نه رښتیا دغه عذاب ډېر شي ښه خفه شم هسې نه رښتیا دغه عذاب ډېر شي عمر دې شه ډېر چې کوم څوک ماته دا دعا وکړي ای حمیمه هر غزل زما د زړه له وینو ساز های حمیمه هر غزل زما د زړه له وینو ساز دوی سرسري ولولي بس آخر کې وا وکړي بیا یې اورو ډېره مننه های حمیمه هر غزل زما د زړه له وینو ساز دوی سرسري ولولي بس آخر کې وا وکړي زبردست بل هم درڅخه اورو ډېر عالي لږ فاصله دی که د زنې په خالونو کې وای لږ فاصله دی که د زنې په خالونو کې وای نو فاصله به مې ټټر پاسه داغونو کې وای کاش چې د مرګ سوړ به په هر وار د ښار نه لګېدی کاش چې د مرګ سوړ به په هر وار د ښار نه لګېدی او د خنجر په ځای ګلونه په لاسونو کې وای زبردست څنګه یې ښه یم دا جمله څه دروغجنه شان ده څنګه یې ښه یم دا جمله څه دروغجنه شان ده ځینې پوښتنې باید شوي ځوابونو کې وای یوه سرپي وای داسې غم مو په خندا بدل وای یوه سرپي وای داسې غم مو په خندا بدل وای او یا خوښۍ خرڅېدی عامې بازارونو کې وای
یوه صرافي وای داسې غم مو په خندا بدل وای او یا خوښۍ خرڅېدی عامې بازارونو کې وای حمیمه چټ مو د مینو په شان نه دی ځکه حمیمه چټ مو د مینو په شان نه دی ځکه د زړه سټیکرې باید ډېرې میسیجونو کې وای ډېر عالي دی ډېره مننه ډېر زبردست دا غزل و بل هم درڅخه غزل خو داسې دی چې بومخار کې ستا د شال خوشبو یا عطر خیز کړه چې بومخار کې ستا د شال خوشبو یا عطر خیز کړه ما به روان موټر نه هرې خوا کتل ورپسې استاد به سوال ولیکه زه به یې ورو غوښتمه استاد به سوال ولیکه زه به یې ورو غوښتمه چې زر زر څو کېږي ما ستا باڼه شمېرل ورپسې استاد به سوال ولیکه زه به یې ورو غوښتمه چې زر زر څو کېږي ما ستا باڼه شمېرل ورپسې ربه زمونږ د بربادۍ کیسه څه داسې وه چې رهبر جاهل و خلک پټې سترګې تلل ورپسې او نه شتون د هره شپه په داسې یو عذاب لمانځم نشتون د هره شپه په داسې یو عذاب لمانځم د یو سګرټ په انګار ولګوم بل ورپسې او څه وختو دی به په کتاب باندې دوه توري وکښل ما به په بیړه بیړه زړونه رسمول ورپسې او عسکر په بم کې مړ شو کور ته یې جسد رانه وړ ادې شین لباس سرې خولې ته ژړل ورپسې عسکر په بم کې مړ شو کور ته یې جسد رانه وړ ادې شین لباس او خولې ته ژړل ورپسې حمیمه دا څومره اسانه لاره ژوند دې جوړ که خو زما هډوکي بیا تر ډېره خوږېدل ورپسې زبردست ډېره مننه وایي ډېر عالي دی ډېر عالي دی ډېر ښایسته غزلونه مې درڅخه واورېدل ډېره مننه په دې وروستیو کې د خوښې غزل او هغه غزل چې ته یې د ځان سره بار بار وایې دا به لږ سخت هم شي خو دا یو غزل به درته ووایم ځکه ما ته هم پته نه لګېږي چې کوم ښه ده کوم نه هر سهار او ماښام اورم حتما یو خبر د مړینې انسانیت کومه دی خدایه څه ارزانه شولې وینې هغه څه وایې ژوند جوړ کړم ګلاب هیر کړم نانا زړه مې بل رقم پیوند دی هیڅ به وانه وړي له مینې زبردست دی او دا چې نمرم ځکه نمرم تا پخوا څو راستولي لیږه ولېږه رالیږه دا د زړه سټیکر حسینې او په وجود مې مړ درد خور دی رګ رګ درد کوم خوږېږم که اوس رانغلې بیا راشه هدیرې ته تکې سپینې او له باور به دې زړه تور شي له انسان به کوې کرکه اخري بیت دی چې له باور به دې زړه تور شي له انسان به کوې کرکه په یارۍ به دې پښیمان کړي دغه څه دي ځینې مننه ډېر زیاته مننه کوم حمیم صاحب چې څومره ډېر درڅخه واورو نو همومره خوند کوي موږ به پرې ماړه نه شو نو دا چې د خپرونې وخته ګورو نو مخ په خلاصېدو دی ډېره مننه نو که په وروستۍ کې کوم پیغام لرئ نو مهرباني زه وایم چې پیغام یې دا دی چې هغه خلک چې پښتو ادب ته کار کوي پښتو ته کار کوي هغه باید وستایل شي چې تاسې رقم خلک دي چې ګرځي او پښتو ورک غمیره پیدا کوي او له ایرونه غمیره باسي نو زه فکر کوم چې تاسو باید د ډېر وستایل شئ او دوی چې څومره مینه درکړې ده دا لا کمه ده دوی باید بیخي زیاته مینه درکړي زموږ سره او انشاءالله هر کله راشئ ستاسو هر قدم زموږ په لیمو لیدلو مو ډېر خوشحاله شوم مننه حمیم صاحب ډېر زیاته مننه کوم آباد اوسئ نو قدرمنو لیدونکو دا وه د محمد الله همیم صاحب سره یو کوچنی شانتې مرکه تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره په روزنو تر هغې در څخه اجازه اخلو اولیاء الله په امان